پاچا او ظالم سړی. یو پاچا و چې په اونۍ کې به یې یوه ورځ خپلې جامې بدلې کړې او د ښار په سړکونو او کوڅو به یې د خپل ولس حال پوښتلو. یوه ورځ چې وزیر هم ورسره و، د ښار په یوه خوا کې ګرځېده چې یو سړی یې په خاورو کې پروت ولید. پاچا او وزیر ورنږدې شول او سړی یې وښوراوه. ګوري چې سړي خپل روح الله تعالی ته سپارلی او مړ دی. شاوخوا خلک ګرځېدل او په خپلو کارونو بوخت ول، خو هیچا هم د دې مړي غم نه کاوه. پاچا خلکو ته غږ کړل او ویې ویل: تاسو کې دومره انساني همدردي هم نشته چې دا سړی دلته مړ پروت دی او تاسو یې پورته کوئ هم نه؟ خلکو ورته په ځواب کې وویل: ته دا نه پیژنې، دا د زمانې بد عمله بدفعله انسان و، شرابي او زیناکار و. پاچا وویل: که هر څه و خو انسان او مسلمان خو دی. هیچا مرستې ته غاړه کې نه ښوده. پاچا او وزیر مجبور شول چې مړی پورته کړي. په پوښتنه یې تر کوره ورسوه. کله یې چې مړی د هغې مېرمنې ته کېښود، مېرمنه په ژړا شوه او ویې ویل: دا په نړۍ کې تر ټولو نیک او صالح انسان و. پاچا د ښځې په دې خبره ډېر زیات حیران شو او ویې ویل: دا ټول خلک خو وایي چې دا ډېر بد عمله انسان و او ته وایې چې نیک انسان دی. مېرمنې وویل: هو، د خلکو خبره هم پر ځای ده، ځکه چې خلکو د هغه ظاهر کتلی و، خو زه یې له باطنه خبره یم. دې سړي به هره ورځ څو بوتله شراب راوړل او خاورو کې به یې توی کړل او ویل به یې: یو څو کسه مې له ګناه څخه وژغورل او شراب مې ورڅخه توی کړل. همدا ډول به یې بد اخلاقه ښځه راوسته، کوټه کې به یې بندي کړه او سحر به یې خوشه کړه. خپله منل شوې پیسې به یې ورکړې. ویل به یې: نن مو شکر دی، څو کسان له زنا څخه وژغورل. دا سړی د ځایونو ته تللو او راتللو داسې بدنام کړ چې آخر به ورڅخه خلکو مخ اړوو. ښځې زیاته کړه: یوه ورځ مې ورته وویل: که چیرې مړ شوې نو هیڅوک به د جنازه ونه کړي، هیڅوک به غسل در نه کړي. ویل به یې: ښځې ته بېغمه اوسه، زما پر خپل الله تعالی باور دی، زما جنازه به انشاءالله د هېواد پاچا کوي. د خبرې سره د پاچا له سترګو اوښکې راغلې او ویې ویل: خورې، زه پاچا یم او د دې سړي خبره رښتیا ده، د ده جنازه به زه کوم. یو استاد به تل ښځینه ساعت په لاس کاوه. ټولګیوالو ورپورې خندل. وروسته ټول پوه شول چې هغه ساعت یې د وفات شوي لور نښه وه. ځینې زړونه درد تېروي خو خبرې نه کوي. عبرت: د چا په ظاهر باید خطا نشئ، باید سړی یې باطن ته هم نظر وکړي او مه په چا ژر قضاوت کوئ. د وخت په تېرېدو هر څه روښانه کېږي.